چې دا ځان داسې مرهم کړم چې د هر زخم دوا شم چې دا ځان داسې مرهم کړم چې د هر زخم دوا شم چې आवाज د هر مظلوم شم او په هر خوله مسکا شم او په هر خوله مسکا شم چې دا ځان داسې مرهم کړم چې د هر زخم دوا شم زما برخه چې پوګوي تقسیم کړم رب راکړ زما برخه چې پوګوي تقسیم کړم زد اورز لغنی شم زد اورز لباچا شم زد اورز لغنی شم زد اورز لباچا شم چې आवाज د هر مظلوم شم او په هر خوله مسکا شم او په هر خوله مسکا شم چې دا ځان داسې مرهم کړم چې د هر زخم دوا شم مکړې خدایا چې پزړه تسلی مومي هغه اوښکه مکړې خدایا چې پزړه مومي ستا مخلوق چې په خندا شي خیر دې زه دې په ژړا شم ستا مخلوق چې په خندا شي خیر دې زه دې په ژړا شم چې आवाज د هر مظلوم شم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم خوشحال یو په دې چې یو ځل بیا د ژوند پړاوونه د خپرونې وار را رسېدلی قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د ژوند پړاوونه خپرونه تاسې د شرق راډیو تلویزیون د لارې ګورئ تاسې ته بهتره معلومه ده چې د روژې مبارکه میاشت را روان دی نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا زرو کورنیو سره د روژې مبارکې میاشت په مناسبت مرستې ترسره کیږي چې نن 200 کورنیو ته بلنه ورکړې چې زموږ هغه هیوادوال چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي نن دلته راغلي دي او دغه 200 کورنیو سره به د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې 2-3 ورځې مخکې په ننګرهار همیشه بهار کې ډېر سخت ګرمي وه خو نن د الله تعالی رحمت وریږي باران دی تاسې ګورئ په ننګرهار همیشه بهار کې یو ښکلی موسم دی نن دلته 200 کورنیو سره به مرستې ترسره کیږي دغه مرستې قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې موږ تاسې سره ژمنه کړې وو چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت دی د تیر په څیر قدرمنو هیوادوالو د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو د هغه بېوزلو هیوادوالو نظر به هم اخلو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او د ژوند پړاوونه خپرونه تر پایه پورې وګورو
لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسې ته یادونه وکړه چې نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ اداره کې 250 کورنیو سره به مرستې ترسره کیږي. په دغه 250 کورنیو کې یو داسې کورنۍ هم دلته ولاړ دی چې د ژوند پړاوونو د لارې د شرق راډیو تلویزیون د لارې موږ دغه اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته پیژندلی و چې تاسې د دغه ورور د څېرې سره او د غږ سره اشنا یاستې چې دغه ورور د میرګي په مرض مبتلا وه. نن دغه اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته راغلی، زما تر څنګ ولاړ دی، دغه ورور سره خبرې کوو چې د دغه ادارې نه څومره خوشحال دی او دغه ادارې نه څومره مننه کوي او د شرق راډیو تلویزیون د ژوند پړاوونو د خپرونې نه څومره خوشحال دی. ستړی مه شې وروره. خیر اوسې وروره، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې، جوړ یې. د مواد سره ښه خوشحاله کړو، خدای م ژوندی لره، خوشحاله اوسئ. زه بېوسه سړی یم وروره، ما سره دغه مرسته کوئ. زه ډېر زیات بېوسه یم، دغه مېرګیانو تکلیف لرم، څه کاروبار کولی نه شم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغه ورور تاسې دغه پزه وګورئ، همدارنګه مخ یې وګورئ چې 2 شپې مخکې هم په دې باندې دغه د میرګي جټکه راغلی و. دغه ورور ډېر په بد حالات کې دی او روژه هم را روان دی. نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې له خوا نه دې سره مرسته وشوه په دې هیله چې تاسې هم دغه ورور یوازې پرېنږدئ او دې سره مرسته وکړئ. د روژې لپاره د دغې نه علاوه نور څه په کور کې لرې ورور او که نه؟ زه خو نور څه نه لرم وروره، دغه تاسو مرسته را سره وکړه، تاسو سره خدای دې ښه وکړي. زه هېڅ شی کور کې نه لرم، زما تر اوسه پورې دا ماشومان وږي، ما سره په کور کې 10 روپۍ زه نه لرم بچت. زما 2 ماشومان دي، فضل د خدای، مال د خدای. زه په کور کې هېڅ شی نه لرم، د خپل یو دوایي دغه کولی نه شم. ماشومان مې بیمار شي، زه دوایي ورته کولی نه شم. دا زوی چپلې مې وګوره شکېدلې دي، په دې یو میاشت کې چپلې وسې نه لرم چې زه یو جوړه چپلې ورته والم. خوشحاله اوسئ. دغه نن چې تا سره د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دغه مرسته د خوراکي توکو مرسته وشوه، د دې نه څه مننه کوئ او څه غوښتنې ترې نور لرئ؟ زه ترې ښه خوشحاله شوم وروره، الله دې تاسو سره ښه وکړي. زه ډېر ترې خوشحاله شوم، زما دا روزه به تېره کړي ښه په خوشحالۍ باندې. خدای دې تاسو سره ښه وکړي. خوشحاله اوسئ وروره، په دې هیله چې د روژې دغه شپې ورځې په تا باندې په خوښۍ او سوکالۍ سره تېرې شي. خوشحاله اوسئ وروره. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې د دغه پلار خبرې واورېدې چې یادونه یې وکړه چې زما د زوی په خپو کې چپړې هم نشته، زه دومره پیسې نه لرم چې دې ته دا چپړې هم واخلم. دغه ورور سره هم یو 2-3 خبرې کوو. نوم د څه دی وروره؟ شهباز. شهباز جانه دغه چپړې د شلیدلې دي او پلارجان دې وویل چې ما سره پیسې نشته دی چې زه تا ته چپړې واخلم. هغه مسؤلین د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې چې تا ګوري هغوی ته څه ویل غواړې بچی چې تا سره کومې مرستې وشي؟ ګرانو هیوادوالو، نن چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا 250 کورنیو سره مرستې ترسره کیږي، تاسې ګورئ په دغه مرستو کې دلته یو مورکۍ هم ناسته ده. دغه مورکۍ سره مرستې وشوې ونه شوې، دغه مورکۍ څه ویل غواړي، د دغې مورجانې خبرې هم اورو. السلام علیکم مورجانې. وعلیکم سلام. مورجانې ښه ښه یم بچی. خوشحاله اوسئ مورجانې. نن چې تاسې سره د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دغه د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه، دغه ادارې نه خوشحال یو که نه؟ موږ ډېر خوشحاله یو، موږ سره ډېر امداد وشو، ښه کار موږ سره وشو، ښایسته د غریبانانو دغه یې وکړل، عزت یې وکړ، موږ له هر څه راکړل، کور م آباد، بچی یم لوی، خو موږ ګوره ډېر مجبوره یو. زما میړه کټ کې پروت دی، 14 کاله یې وشو او مریض دی او په سترګو مړوند دی او پښې مو ماتې دي او کټ کې پروت دی. چې موږ سره امداد وشي نو ښه دی. تا زما بچي یاستئ او ته یې موږ سره ډېر ښه وکړل، موږ له امداد هم راکړه او ښه یې را سره وکړه او ښه دغې را سره وکړه، په اخلاق کار یې را سره وکړه او لرې کړله. اوس په د خیره کور له ځو او تاسو سره دې م الله ښه وکړي او دی سره دې م الله ښه وکړي، ټولو بندګانو ټولو مسلمانانو له یې ورکړم. خوشحاله اوسئ مورجانې. څنګه چې موږ او تاسې ګورو دغه ورځ 2 ورځې وروسته به روژه وي، د روژې لپاره مورجانې تاسې څه نور په کور کې لري او که نه؟ هېڅ هم نشته بچی، موږ حیران ناست یو، هېڅ هم نشته، هېڅ بیخي مجبوره یو. مریض لاله کټ کې پروت دی، زما اپریشن دی، په دغه شان ناست یم،
اوس مې خېټه اپریشن مې شوی د ملا مې نشته پیسې مې نشته دی کرۍ کور کې پراته پرون راغلي یو سامان یې لاړ ته او بس مجبوره یې ډېر مجبوره یې که تاسو دغسې دغه وکړئ خدای دی بیا موږ له راکړي که تاسو یې راولېږئ خدای بیا موږ له راکړي لکه د آنن چې یې راته راکړه ښه احترام یې راله وکړه پوه شولې او د دوی د کوره باندې په احترام مې هر څه لاله راکړه اوس په د خیره کور ته ځو او تاسو سره دې م الله ښه وکړي او دوی سره دې م الله ښه وکړي او دا هم زما بچي دی او تاسو مې بچي یاستئ خو موږ سره امداد وکړئ چې زمونږ همدغسې حال دی مجبوره یي امداد وکړئ موږ سره که نه راکوي موږ له ژوندی اوسې مورجانې ژوندی اوسې زما بچي دي ټول تاسو مې بچي یاست خو زما ډېره مجبوري ده ګوره داسې د هر چا مجبوري ده ځان له زما ټول مجبوره یي پوه شولې ننګرهار خلک ټول مجبوره دي او تاسو بس دا دغه وکړئ کومک موږ سره وکړئ چې بس دغه شی دغه کوي او راویلېږئ او دی موږ ته راکوي دی ځان ته نه اخلي دی راځي او بس موږ له راکوي او موږ یې وړو او موږ یې خورو پوه شولې که نه خو دونه دی چې امداد وکړئ ګوره زما دا میړه مریض دی او ډېر مریض دی داسې دی چې د مرګ په علاقت پروت دی مورجانې څنګه چې موږ او تاسې ګورو دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت ده په دغه میاشت کې زموږ هغه شتمن هیوادوال خپل زکات وباسي څه وایې مورجانې چې دغه خپل زکات هغه شتمن هیوادوال چې همداود د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري چې تا غوندې بېوسه خلکو ته ورکړي او تاسې مستحقو خلکو ته ورکړي که نه نورو خلکو ته ورکړي چې مستحق نه بچې دا د روژې میاشت ده موږ سره ډېر کومکونه وکړئ موږ ډېر غریبانان یو او دا خلک یې موږ ته راکوي زموږ یې ډېر عزت وکړو ډېر قدر یې زموږ وکړ ډېر په قدر یې موږ ته هر څه راکړل خو تاسو یې دا کوشش وکړئ چې تاسو یې راولېږئ دی بیا موږ له راکړي پوه شولې او دا د روژې میاشت ده زکات خلک ورکوي خیرات ورکوي وړه خلک ورکوي خو چې تاسو یې راولېږئ دا بچي بیا موږ له راکړي ژوندی اوسې مورجانې څنګه چې تا یادونه وکړه چې خاوند مې په ځای کې پروت دی او فالج وهلی دی همدارنګه دغه لمسی دی چې څنګ کې د ناز دی دا خپه یې وګوره اپریشن یې شوی دی په زړه کې د څه راځي چې پیسې دې په کور کې نشته دی او په کور کې د خوراکي توکي هم نشته زړه کې د څه راځي مورجانې همدا اوس بچی کور کې مې نه وړه شته نه غوړي شته او نه چای شته او نه بوره شته که غرمې له موږ وړه مخ کړي نو دا خبره خو زه خو ته پخپله پوهېږې او موږ نار د کور نه راوتلي او اوس چې دی نو که ته کومک وکړې او دی له څه راولېږې خو موږ له بیا راکړي دی موږ له راکوي خو موږ سره کومک وکړه کومک پیسو کومک را سره وکړه د نورو د خېټې کومک را سره وکړه د خوراک کومک وکړئ زما بچي یاستئ زما سره اوسېږه خو دې خلکو موږ سره ډېر ښه وکړل اندازې نه یې ښه وکړه دې بچو موږ سره ښه ښایسته وړې الله کړه چې څه راغلي موږ له ټول راکړل ښه مورجانې راته دا م ووایه په آخر کې چې که دغه اوړه او دغه خوراکي توکي ستا خلاص شي او تا وویلو چې زموږ د ګټې هم څوک نشته نو بیا به څه کوې مورجانې نو بس بیا د الله سره شته دی نو چې دی دغه ونې کې موږ به څه وکړو بس چې راوي هغه خلکو ته هغه ورونه چې د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري شتمن دي هغې نه څه غوښتنه لري چې تا سره بیا څه غوښتم که ما پیسې دې راولېږي چې موږ مجبوره یو د خوراکي مواد دې راولېږي موږ مجبوره یو د روژې میاشت ده موږ به ولله دعا کوو او د دې به خیرات وشي زکاتونه دې ورکړي پیسې دې راولېږي دې نه پس ته موږ ټول مریضان یو دغسې حال دی ژوندی اوسې مورجانې خوشحاله اوسې زما بچي یاستئ زما سر و سترګې یاستئ خو تاسو کوئ چې دی موږ ته راکوي پیسو کومک وکړئ چې تاسو پیسې راولېږئ او دی موږ ته راکړي راکوي راله خوشحاله اوسئ مننه مورجانې صحیح شو السلام علیکم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې مورکۍ خبرې تاسې واورېدې چې دغه میاشت د رحمتونو د برکتونو میاشت ده دغه میاشت د خیرات او د زکات میاشت ده په دې هیله چې زموږ هغه شتمن هیوادوال د دغه مورکۍ خبرې اورېدلی وي او خپل خیرات او زکات دغسې مستحقو خلکو ته ورکړي دا وه د دغې مورکۍ خبرې د نورو ورونو خویندو سره به هم خبرې کوو موږ سره پاتې شي
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې څخه مو تاسو ته چمتو کړې وه. قدرمنو لیدونکو تاسو ته بیا هم یادونه کوم چې د نن ورځې د ژوند پړاوونه د خپرونې حمایه کوونکی بنسټ چې کوم یو د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ اداره ده. په تلو تلو کې بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې دغه میاشت د رحمتونو او برکتونو میاشت ده. په دغه مبارکه میاشت روژه کې زمونږ هغه شتمن هیوادوال خپل زکات وباسي په دې هیله چې په خپل چم او ګاونډ کې او همدارنګه هغه بېوزله کورنیو ته خپل دغه زکات ورسوي. په تلو تلو کې بیا هم یادونه کوم چې الله تعالی فرمایي کل نفس ذائقة الموت. موږ او تاسې ټول د دغه مرګ دغه مزه به څکو. د دې نه مخکې چې موږ او تاسې ته مرګ راشي او زموږ او ستاسې سترګې پټې شي راځئ چې د خپل هغه شتمني چې موږ او تاسې ته الله تعالی راکړې ده په خپل وخت سره زکات یې وباسو. تر بلې خپرونې چې زه تورې علیه ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب په یو بل اداره کې یا د یو بل بېوزله کورنۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم په دې هیله چې دغه د روژې مبارکې میاشت شپې او ورځې په خوښۍ او سوکالۍ سره تیر کړئ. لوی الله مو مل شه. د خدای په امان. سورت یاسین را باندې وایانو تبي د غم